دا وګورئ زما زبردست ځای دی او دا شنګ طرف ته روان یو مونږ د پیشاب نه په کوزه ابټباد طرف باندې او ډېر زبردست ځای دی. یو د دکان بند کړل مزدوري پرې خپل راغی چې بس عصمت الله اوس کې نه مای مالټي به زه وخورم مالټي عصمت الله اوس کې زه سبا خبر نن داسې ټیم نشته دا ولې نشته لکه تا مزدوري ولې پرې خپل راغلی ما ټوله ته ولې پوری ویډیو کې وګوره ویډیو کې وګوره تا نن مزدوري پرې خلاص جواد خلک کې نه مړه مثلا خلک چې هغه نو دا تاسو کته شې څومره ښایسته ښایسته ځایونه دي په لاره باندې او کتاب حسین دی راکته او پور مقام غرونه دي دې ته کونډ ویلې کېږي دې علاقې ته. السلام علیکم، څنګه یې مرګلو خیر خیریت دی. دا زمونږ اولنی ولاګ دی چې مونږ شنګ طرف ته روان یو او د شنګ مالټې ډېرې زبردستې وي. نو راځئ چې په دې ولاګ کې تاسو سره هغه مالټو چې کوم دغه دی هغه شریک کړو. په کته روان یو ډېر زبردست موږ سره یو عصمت الله صاحب راختی دی، یو جواد دی او یو زما تره انعام دی او عدنان صاحب دی. تاسو وینئ دا څومره زبردست ځای دی. دې نه پورې طرف ته کونډ دی او رایسته طرف ته چې دی هټینګ شنګ دی. دا تاسو کتلی شئ څومره ښایسته او زبردست باغ دی دا کته او څومره شین ښکاري، ډېر زبردست ماشاءالله. سیټه راکوشه ده زبردستی مالټې دي خلکه او که نه یاره بره موږ له مالټې راکړو. دا کوم باغ دی؟ اخه کېډی شاهد سر دی باغ دی. عصمت الله صاحب هغه ځای نه را په مخه کړلو، اوس ځو په کته ګورو مالټې. وایي په کته نورې مالټې میلاویږي عصمت الله صاحب وایي. نو اوس به ګورو پته یې نه لګي میلاویږي یا نه میلاویږي، خو بیا نه وي میلاو شوي نو هغې د وجې نه بیا موږ واپس راغلي یو دغه خوا ته. دا تاسو کتلی شئ د شنګ د علاقې یو زبردست غټ جومات دی او دغه د کې هم سره تاسو دا جومات ښیم دا سعودي عرب والو جوړ کړ دی او دا ډېر زیات زبردست دی. دن ډېر زیات ډیکوریټډ دی، لکه ډېر زبردست دی. نو زه چېرته تللی نه یم خو د بل د خولې نه مې ذکر اورېدلی چې دا ډېر زبردست جومات دی. چکر څنګه دی؟ یادګار او دې څنګه راغلی ها جواده؟ د دکان بند کړل او عطاالله داس چللی که نه چې ډېډي ته که دا دکان ختم کا دی بلکل وزګار شي. دی اوس راغلی ماښامه پورې دی ډپټي نه کوي او واورله اوس ویزو ډپټیان یې نه کوي دی. دا به چل کېږي دکان به خالي کېږي، پالکانې ولې دکان خورې. نه دې سړي موږ نه مالټې پاتې کړي دي که نه؟ موږ به راغست تېره زیمنې کېنه بس خراب یې کړلو یار. زبردست ځای دی ماشاءالله. تاسو ګورئ دې اډو ته دومره زبردست داسې ښایسته فوټیج راځي د دې او د علاقه ډېره زبردسته ده
او چې باخوا دغه پاپولیشن زیوا شو نو بیا به دې علاقې کې به دا اخیستوالی بیا نه وي وروره. سیټ ټچ کړی ټیب هم ټچ کړی دا ذهن یې زه خو ټچ کړی وم لکه دومره دغه لینډ نه راغلی. ولې نه راغلی؟ په ویډیو کې چې کوم موږ یادګار یاد کړی و هغه دا پورې دی مخامخ تاسو کتی شئ. اوس به دې ته موږ لږ ټایم کې ورسو مې بي 1 منټ کې به رسو انشاءالله. او تاسو وینئ د ډېرې مخې ته لیکلي آی لو شنګله او ډېر زیات زبردست یې ډیکوریټډ کړی دی. او راځئ چې دا ځای هم تاسو سره سین کو. اخر کار یادګار ته موږ راورسېدو. بره وګورئ آی لو شنګله، آی لو شنګله ډېر زبردست ډیکوریشن سره دی. اوس موږ کته کوزیږو او تاسو ته ښیم بره چې دې من څومره ښایسته ډیکوریشن کړی دی. صوبه سند، صوبه بلوچستان، صوبه پنجاب او خیبر پښتونخوا. نه نو اوس دا سړی چې دی اوس ځان د ولاګ ویډیو نه پټوي. دا اوس تاسو وګورئ دا څه خبره ده، ځان پټوي یار. زه اوس په بره خیږو مونږه او دا ډېر زوړ دی او دې ورځو کې مرمت یې والا کړ دی. او تاسو کتی شئ صوبه پنجاب، صوبه خیبر پښتونخوا، صوبه بلوچستان، د دې ټولو ثقافت یې په بره لیکلی او ډېر زبردست ویډیو کې به راشي. تاسو به څنګه کوئ که نه؟ عصمت صاحب راغی ہو راغی مې اوس ویډیو کې عصمت له ویډیو جوړه کړ. عصمت صاحب را روان زوم کا آش عصمتا امام تعالی ویډیو جوړه کړه. پنی سرګردی را وګورئ نشي راختي زر راخیجه شابه زر راخیجه شابه کنه به تاریخ تا آواز کو گره شابه جی تاسو وینئ که نه انجینیر انعام صاحب ولاړ دی او پاکستان د جنډې سره فوټو ویشتل غواړي او ویډیو جوړول غواړي. د ده چې کوم ټیک ټاک دی هغه به زه تاسو ته مینشن کوم په ډسکرپشن کې، هغه به هم فالو کوئ. او دا د صوبه سند په باره کې دی. صوبه سند کې مطلب قائد اعظم مزار شو وغیره وغیره دا پکې راځي. او دې طرف ته چې دی کې پي دی دا ټول زه تاسو ته ښیم خو تاسو دې کس د ټیک ټاک دی ویډیو ته وګورئ. زه اوس ځل ټیک ټاک ویډیو
واپس راللو او هغه کس ولاړ دی هغه کس بدل شوی دی خو آی ټینک خو دا مالټې د شاهد سر د باغ دی او راځئ چې نږدې نه ول دیدار وکړو او خوندونه ترې والو د الله تعالی رحمتونو نه دا خوندونه والو او تاسو کتلی شئ چې دی موږ له دا مالټې کټ کوي او ورسره خوا کې مالګه پرته ده او ډېر شی مالټې چې کومه دي چې کومه دي لږې دې شنګ کې ورالو نمبر څنګه ها بس فقط ته دی मोबाइल में बिल्कुल साइलेंट का दिखदा सेल्टा दिने کې दिखदा خبر جواب دا تاسو کتلی شئ چې د کونډ پل کلیپ پکې ما ایډ کړو ما وی چې دا ویډیوز ما سره پراته دي دا ته هم پکې ایډ کړم او دلته د کونډ پل او نور هم داسې ښایسته ځایونه وښیم چې کوم په بشام ته نږدې موجود دي ته پکې نه راغلی د دې ویډیو کریډټ چې کوم دی هغه به میرر ټوټل ته ځي او دا ویډیو مخې ته شیر کړئ او سبسکرایب کړئ چینل او امید لرم چې دا به ستاسو خوښه شوي دا ویډیو